تا د امید په پښو میخونه ښخ کړل، ما خپل زړه چاودې ارمانونه ښخ کړل چې به په څه کې بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدرمنو معزز دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږ نن د لوګر ولایت په مرکز کې یو د یو ډېر خیر کار لپاره راغلي یو چې هغه د الله عز وجل د کور جوړونه ده. په تاسو باندې غږ کوو، دا د الله کور دی او شاوخوا ته کورونه دي، دغه خلک دلته راځي لمانځه ته، او په عمومي سړک هم واقع دی په دې منطقه کې چې د هر مانځه په ټیم کې لسګونه موټرې درېږي او لمونځونه دلته کوي. خو له بده مرغه چې کارونه په نیم کې پاتې دي، سر یې پټ نه دی. په بارانونو کې او په واورو کې دلته مشکلات سره خلک مخامخ وي، او همدا ډول کله چې باد و باران وي، ساړه وي، ګرمي وي، دا اوس د ماسپښین او مازدیګر لمونځ دلته امکان نه لري، ځکه چې لمر ګرمي ده او په ژمي کې هم همدغسې مشکلاتو سره مخامخ وي، نو دغه کار نیم کې پاتې دی. راځئ چې دغه ستر افتخار موږ او تاسو وګټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې د الله دپاره جومات جوړ کړي، څوک چې د الله دپاره د الله کور چې هغې کې خلک عبادت کوي، لمونځونه کوي، هغه جوړ کړي، نو الله تعالی به ده ته په جنت کې یو ښکلی کور ورکړي، کور به ورته جوړ کړي. نو دا څومره ستره جایزه ده د الله تعالی لخوا نه هغه چاته چې څوک د الله تعالی کور جوړوي. نو راځئ چې لاسونه سره ورکړو، دغه کوم پاتې کار چې دی دا ورته تکمیل کړو. د دې پلستر پاتې دی، چت پټول غواړي، بیا رنګ دی، ممکن څه کاشیان هم پکې ولګېږي، د اوداسه ځایونه دي او ځینې نور ضرورتونه لري. نو انشاءالله موږ په تاسو باندې غږ کوو، هیله من یم چې دغه غږ زموږ واورئ او خپله همکاري د الله په کور کې وکړئ، تر څو الله تعالی له تاسو راضي او په جنت کې مو په ښکلې بنګلې او ماڼۍ ونازئ. بهترین خلک هغه چا ده چې انسان مسلمان ته ګټه ورسېږي. دا داسې عمومي ګټه ده. دا جومات تاسو وینئ، دا 15 کاله کېږي چې کوم چې داسې په دې حالت کې روان ده، او دې کې داسې څه خلک څه نه څه هغه هم وکولی چې دې، خو بیا هم څنګه چې راځم داسې آباد نه شو، او دې باندې عمومي لارې په سر باندې ده، دې کې زنانه، مردانه، مسافر هر څه استفاده کوي. تشویقونه کوي، دلته څوک تسبیحات کوي، څوک تلاوت کوي، که لمونځ کوي، هر عمل کې الله به دنیا او آخرت کې تاسو ته ګټه نصیب کړي. په داسې عمومي لار کې چې هر یو تېرېږي دعا به درته کوي. زموږ بیچاره خلک خو په سر 15 وخته دعا درته کوي، هم په انشاءالله په هر وخت کې. بیا دې کې ختمونه هم الحمدلله کېږي، په هر ورځ کې ختم شوی ده. دا ختم ډېر مخلوق راځي، د دغو دعا کې مو خدای تاسو ته برخه کړي.